ودرېږه چیرې لاړې؟ چیرې روان یې؟ خیر اوسه وروره ډوډۍ مې وخوړه بالا روان یم موړ شولم خدای دې غم مه راکړو څه دې ویله خو دې خیر راکړي خو زما کار دغه دی د خلکو نه سنور مړومه پاته سو چې تا کباب وخوړي د هغه پیسې کمه دي پیسې راوباسه لیونی که دې اعصاب کار نه کوي وروره که جانه کباب مې چیرې وخوړه وچه ډوډۍ را سره وه دا د کبابو دود ته به مې ونیوی باره به مې وخوړې یو څه به د کبابو خوند راکړي مسکین سړی یم غریب سړی یم پر هغه د غوښه طاقت نه لرم چې رانیسم بس د دودو سم یو څه داسې خوند واخیستی نو د دودو کله پیسې کېږي بس تا ډوډۍ چې د کباب د دود سره وخوړه لا پیسې نه کېږي دا خو د کبابو دود و ستا دود خو نه وروره که جانه دود دی په هوا کېږي وروره که جانه وره کېږي د جیبه څه پیسه یې ګوره اعصاب مه راخرابوه کنې د هغه دود او دا ډوډۍ به در سره وباسم سر دې خلاص پیسې راکړه بالا دې نه پرېږدم د دغه څه یو قدم اخوا ته نسې تللی یعنې ته دا پیسې غواړې غواړم یې وه دغونې دغه سړی څومره دغه سړی یم زه ته ولې وچه ډوډۍ نسې خوړلی درکوم یې راکړه ته دونې سخت یې لزم دونې وروره که جانه دا زړه مې د ډبرې نه دی راکړه یوه کوره خبرې پکښې کېدې مګر هغه به پرېږدو راوباسه پیسې تا دې راباسه مې نارې مه وه ژر شه اوس یې ګوره درکړه دا څه شی دی دا پنجه دی پنجی دی ما خو پنځوسی کېږي اوس یې ګوره دا څه دی دا پنجې دی راکړه بېرته ما ستا د کبابو دود وخوړې اوه ومې خوړې ته د زما د پنجې شړنګۍ واخه ما چې د کبابو دود خوړلی دي د هغه پیسې غواړې نو دا پنجې زما هغه شړنګۍ ستا در پورته که پیدا که شاید پیدا که وږ انسانه